یو لنډه حواله به د امام شعرانی رحمه الله پیش کوم. اللطائف اللطف نامه یو کتاب دی. دی کتاب د علامه شعرانی رحمه الله د کتاب څخه نقل کړی دی په دې آیات پر جزئیه باندې چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. عام اوقاتو کې مفسرین چې کله دا آیات تر تفسیر لاندې نیسي نو ترجمه کې دا وایي چې د مغضوب څخه یهود او نصارا مراد وه او د ضالینو څخه یهود مراد و، د مغضوب څخه او د ضالین څخه نصارا مراد دي. خو امام شعرانی رحمه الله یو عجیب مزین تحقیق کوي. هغه وایي چې د مغضوب څخه هغه علما مراد دي چې په خپل علم عمل نه لري، او د ضالینو څخه هغه عام انسانان مراد دي چې عمل لري په خپل عمل کې علم نه ورسره لري. یو په هغه شانو کې چې علم ورپکې ضروري دی هغه طریقت او تصوف دي. عزیزانو، علامه بشاوری رحمه الله یو رساله پر دې لیکلې ده. پر دې باندې رساله را جمع کړې ده چې خدای پرست او خدایي انسانان څوک دي. هغه انسانان څوک دي چې ناسته او ولاړه او ورکړه راکړه ټولې د رب العالمین د رضا په خاطر. بیا علامه بشاوری فرمایي دا هغه کسانان دي چې د الله په خاطر محبت سره کوي. دا هغه کسانان دي چې د الله په خاطر یو د بل زیارت ته سره ورځي. دا هغه کسانان دي چې د الله په خاطر یو د بل سره احسان کوي. مقصد مې دا دی د خانقاه او د دربار ته چې کم خلک راځي دا په دې نیت نه راځي چې په دې دربار کې د دوی نوم لړیږي، او دا په دې نیت هم نه راځي چې په دې دربار کې دوی مشهوره کیږي او یا په دې دربار کې دوی جایدادمن کیږي. خالص په دې نیت باندې راځي چې دلته د رب العالمین ذکر کیږي او دلته د رب العالمین یاد کیږي او دلته د رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل کیږي او دلته د رسول صلی الله علیه وسلم احادیث ویل کیږي. اوس چې په دې نیت باندې یو سړی خانقاه او دربار ته راغی، بیا چې په دربار او خانقاه کې کم خلک اوسیږي هغه که د مشایخو څخه وي او که د برادرانو او مریدانو څخه وي، د سړي ورسره محبت پیدا کیږي، د سړي ورسره تعلق پیدا کیږي. علامه بشاوری فرمایي وقد تحصل المحبة بالصحبة. کله کله داسې وي چې کمال محبت هغه په صحبت د سړي لاسته راځي، چې سړی د یو چا سره ناسته ولاړه ډېر وکړي د هغه کس محبت په زړه کې راځي او د هغه کس تشخص په زړه کې راځي. نو علامه بشاوری رحمه الله وایي خدای پرسته کسانان هغه دي چې یو ځای ته روانې پوښتنه ځینې وکړي چې کاکا چیرې روانې؟ وایي ځم د الله پاک یاد کوم، ذکر کوم، پلانکي خانقاه او پلانکي دربار ته ورځم او د الله ذکر کوم، یا پلانکي خانقاه ته ځم هلته د رسول عربي صلی الله علیه وسلم د سیرت او د رسول صلی الله علیه وسلم د سنت او د رسول صلی الله علیه وسلم د اصحابو مناقب بیانېږي او زه ورسره مینه او محبت لرم. دې باب باندې د امام ابو داود السجستاني روایت ما کرات بعد مرات پیش کړی دی طرف ته نظر. خالص دې طرف ته راځم چې یو کس سره چې اوس محبت سو. ستاسو مخکې چې ما روایت د علامه ابن حبان پیش کړی، د دې روایت هغه مضمون او خلاصه درته وایم. ستا د یو چا سره محبت دی د الله په خاطر، بل هیڅ غرض نه پکې لري، بس دا وایه چې دا سړی دا پر شریعت مقدسه جوړ سړی دی، دا د الله ولی سړی دی، زه محبت په دې خاطر ورسره کوم چې الله ته قبول سم، زه محبت په دې خاطر ورسره کوم چې د رسول صلی الله علیه وسلم مینه په ما کې راسي، او زه تعلق او زه دا نسبت په دې په خاطر ورسره جوړوم چې زما مینه او زما تعلق د رسول صلی الله علیه وسلم سره ډېر سي. او ستا د ده سره مینه ده او ستا د ده سره محبت دی. یو پکې سنت طریقه خو دا ده چې خبرې که چې زما ستا سره مینه ده او ستا سره مې محبت دی. د
د دې وروسته اوس ته هم د ده سره مینه لرې دی هم ستا سره مینه لري په تا او ده کې خدای ته کم یو نږدې دی په تا او ده کې ستا او د ده خو مینه خدایي مینه ده هغه سړی خدای ته نږدې دی چې په تا او ده کې ډېره مینه لري که تا ډېره مینه کول ته ډېر خدای ته نږدې ولې خو خدایي مینه ده غرضي و پرستی مینه نه ده خالص خدایي مینه ده مقصد دا دی چې دربار او خانقاه دا هغه ځای دی چې دلته خدایي مینه پیدا کېږي دلته د الله د رسول صلی الله علیه وسلم مینه پیدا کېږي هر سړی چې راځي د خپل کور څخه نیت دا کوي دې خانقاهو دې دربار ته ځمه نیت او مطلب مې دا دی چې د الله مینه را پکې راسي او د الله ذکر وکم او د رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود ووایم دغه مطلب دی اوس چې مطلب دا سو چې څومره ډېر ډېر دربار ته راځي دغومره مینه د الله در سره ده دا واضح دلیل دی چې د الله پاک مینه دا په هغه ټولۍ کې کومه ټولۍ چې د الله رب الجلال یاد کوي علما ناست دي مجلس تر مجلسه فرق لري کم مجلس چې د رب العالمین سره یې نسبت وي هغه د دنیا د ټولو مجلسو بهتر مجلس دی